راوستري او علمیت جی علمیت ته انسان وګوري عقل حیران شي عقل تقریبا 13 جمعه ما تاسو په وړاندې راغی سو واقعیات بیان کړیو د په دور کې قاضي ابن ابي ليلى د مشهور قاضي او مشهور یو ځل د خپل عدالت په وخت کې به جمعهتونو کې عدالت چټي و شو دی راوته بار یو زنانه د کنزل کې یو کسو ابن الزانیین اے د دوو زناکارو بچیا قاضي ابن ابي ليلى چې دا خبره واوري د غصه شو واپس لاړو عدالت ته د زنانه راوخته الته په دغه قضیه کې دوه حدونه جاری کړه اوس که یو سړی په بل الزام ولګي هغه ته کنزل وکي او بیا گواهان نه دی باندې نو شریعت د دې سړی د پر اتیا کوړي سزا مقرر کړی ده د زنانه راوخته او دله یوصل شل دوری یوصل شپېته دوری ول په دغه ځکه ورکړي په یو ځای په ولاړه باندې امام ابو حنیفه رحم الله ته خبر را ورسېدو ویل الله دې په قاضي ابي ليلى باندې رحم وکي شپږ غلطیانی پر یو فیصله کې کړی دی قاضي صاحب ویل یو خدا چې سرکاري ټیم ختم شو نو ته بیا ولې دوباره د سرکاري ټیم نه علاوه عدالت بند شوی ر دوباره سبا ته بری انتظار کړو نن دوباره ولې عدالت دوباره بیا لګي اول دویم په جمعات کې حد جاری کولان کې په جمعات کې حد جاری کول نشته درېم غلطی دا کړی چې زنانه ودر ولو حد په جاری کو الان کې شرعي مسله دا چې زنانه د کینی بیا په حد جاری کی اول سلورم غلطی دا وکړه چې لفظ یو نو حد به یو جاری کیږي دوه حدونه ولې جاری کړه اول پنځم غلطی دا وکړه چې کبل فرض دوه حدونه جاری کړي نو بیا صبر وکړه چې کله یو حد د زخمونه خشي دا غي نه پس بیا دویم حد جاری کا اول شپږم غلطی دا وکړه چې ترسو پوری چاته چې کنزل کړي دي پچای الزام لګول دي اغه نه راغله اغه داونه د کړي ته ولې بخله مدعي جوړيږي قاضي ابي ليلى چې کله خبر شو بسغه گورنر ته ویلا ویل ک امام ابو حنیفه دلته فتوی ورکې زنور قضا کار نه کوم زما استفا امام ابو حنیفه رحم الله باندې غي پابندي ولګول ولته بنور فتوی نه ورکې تر دې پوری به امام ابو حنیفه رحم الله احتیاط ته وګوره خپل لور د امام ابو حنیفه رحم الله خپل بیبي تپوس کې دی مثلا لور خو نشته امام خپل بیبي تی کور کې مسلې تپوس کوي امام صبر رحم الله غي جواب نه ورکوي په ما باندې گورنر پابندي لګولې ده او بیا د گورنر خپل بیبي ته مسله پیښ شو د یو عالم خواته جواب ولې ګراغي نه جواب راغی د گورنر خزوی نه چې امام ابو حنیفه جواب نه راغله زمازله تسلی نه کوي بادشاہ کسرا ولې ګور امام ابو حنیفه رحم الله نه دغه مسلې تپوس کوي امام صاحب رحم الله ورته فرمایل ول گورنر پابندي لګول لزه پتوې نه ورکوم بیا هغه په خپل راغی چلو ته اجازه ته ور دې مسلې حل سره نو به هغه ورله جواب ورکو امام ابو حنیفه رحم الله باندې پابندي ختم شو او علمیت ته انسان وګوري یو ځل دا شاګردانو مجلس ته درس دوران دی او زنانه بډای رااله د امام حنیفه رحم الله خواله د مسلې ته پوس کوي یو مڼه ور سره د مڼه او یو چاړه ور سره ده هغه کې خو د امام ابو حنیفه رحم الله ته په خپل باندې سونه ویلا امام ابو حنیفه رحم الله غ مڼه را واغست هغه ما تکلو هغه زنانه له ورله زنانه لاړه شاګردان ته پوس کوي حضرت زنانه هدیه راوړه هدیه نو اس کتا سو نه قبل ول نو مونږ نه بم را کړی مونږ به خړلې خو تاسو ولې واپس راغی تا امام صاحب رحم الله فرمایي هدیه نه راوړي سادهګانو د مسلې ته پوس نه راغلی و وساو هم د خیر القرون د دور زنانه و زمونږ د دور زنانه خو وینه ول د مسلې ته پوس نه راغلی و اخر ورته امام صاحب دا څنګه نه مسلې ته پوس نه راغلی و خله کلاوم نکړو بس مړې کې خو د مړې شو تک لاړه مسله حل شو عجیب خبره ده امام صاحب رحم الله ورته فرمایل ول دا زنانه راغلی و او دا مړې راوړی و تپوسه کو چې د مڼې بار سور رنگم دی زیل رنگم دی مختلف قسم رنگونه دي نو علمانه تپوسو کو چې ماهواری د زنانه راشي نو په کم وخت کې به زنانه دا غني چې زما طهور راغی لد ماهواری ختم شو ز غسل وکم من شروع کما نو البار هر قسم رنگونه ما هغه په منځ نیمک لدن خالص پینواله او ما ورته چې بیبي کله دا حالت راشي نو بیا راغی نه پس زنانه غسل پکار دی او منځ کول پکار دی برحال محترمو د امام صاحب رحم الله مناقب ډیر زیات تر حد نه زیات ان شاء الله آینده جمعه اخیری تاسو په وړاندې دا ذکر کوم چې دغه امام صاحب رحم الله د ظلم خلاف आवाज څنګه چوت کو او بیا په دغه پاداش کې په کومه طریقې سره د شهید شو شهادت ته په کومه طریقې ورسېرو داغه جنازه څنګه وشو ان شاء الله العزيز آینده جمعه په دې باندې خبره کوم الله رب العزت تر عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړئ اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار یا الله زموږ ناراضي شي
پروردگار مشکلات هم ختم کړي. الله د امت مسلمه په حال باندې رحم وکړي. الله مونږ تر خپل وکابر او د خپل اسلاف سره محبت نصیب کړي. پروردگار دا غوي په نقش قدم باندې مونږ له تلو توفیق راکړي. داغه وخت پورې مونږ تمر مراوله تر سو پورې نه چې درازي شوی نه. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه